بسم الله الرحمن الرحیم. ارتکویک یعنی زلزله څنګه راځي؟ دې شاته ساينس وایي. ساينس د ارتکویک د زلزلې باره کې څه وایي چې دا څنګه پیدا کیږي. صحیح ده؟ نو ګوره فرست اف ال خو زمونږ دا یقین دی چې دا هر څه الله تعالی کوي. دا د الله تعالی د سیټ نه موږ ته یو وارنینګ دی چې ګناهونو نه واوړه. خو ساينس ته وایي ساينس اصل کې وایي د سټډي اف نیچرل ثینګز ته. الله تعالی چې په دې کائنات کې سم پیدا کړی دي د هغې چې کوم مطالعه ده او سټډي ده او د هغې یخت څوک ځان رسوي هغه ساينس کې. دغه ته موږ څه وایو؟ دا ته وایو ساينس. نو اوس ساينس وایي چې دا زلزله څنګه راځي. نو ګوره لومبنی نه دی زموږ چې دا کومه ځمکه ده زموږ چې دا کوم بهرنۍ ځمکه ده په کوم باندې چې موږ ګرځو دا ډېر زیات یو سخته ده، یو شیل دی، یو چلکه ده لکه څنګه چې په انډه باندې وي. صحیح ده؟ نو ګوره اوس دا څه موجود دي؟ دا شیل دی، په دې باندې موږ ګرځو. دې لاندې موجود دي څه شی؟ پلیټس. د دې ځمکې لاندې موجود څه دي؟ دې لاندې موجود دي پلیټس. دا پلیټ څه کوي؟ دا مسلسل حرکت کوي. څه کوي؟ مسلسل حرکت کوي. اوس دې پلیټ ته څه وایي؟ دې پلیټس ته وایي ټیکټونیک پلیټس. څه شی؟ ټیکټونیک پلیټس. ټیکټونیک پلیټس زمونږ چې دا کومه ځمکه ده دا ځمکه ده دا په دې باندې پرته ده. زمونږ چې دا کومه ځمکه ده کومه چې راټینګه ده دا هم د دې پلیټس په وجه باندې راټینګه ده، په دې باندې پرته ده. صحیح ده؟ نو اوس ګوره دا پلیټس چې کوم دي دا پلیټس ته د یو بل سره ټکراویږي، یو بل سره فریکشن رګړ هم خوري. صحیح ده؟ یو بل لرې هم ځي. اوس زلزله څنګه پیدا کیږي؟ نو ګوره د دې چې کوم سایز دی د دې پلیټ چې کوم سایز دی هغه د یو کنټري عمره هم دی. څه شي؟ د ملک عمره هم کېدی شي او د اوشن د سمندر عمره هم کېدی شي. د دې یو پلیټ سایز د دې سایز عمره دی. او اوس د دې چې کوم حرکت دی د دې حرکت دومره دی که نه پرسه کله موږ نوکان خپل نوکان کټ کړو نو کټ کړو او دغه نوټ چې په څومره ټایم کې راخیږي دغه سپیډ سره د دې پلیټ سپیډ هم دی. صحیح ده؟ تقریبا دا پلیټ چې کوم دی دا پلیټ دا چې کله د یو بل سره ټکراو شي یو بل سره کله ټکراو شي او ونښلي نو چې کله ونښلي هلته پریشر زیاتیږي. چې پریشر زیاتیږي دا څنګه نښتې نو هلته پریشر زیاتیږي نو دا خپل فورس کوي چې زه خپل ځان جدا کړم خو نه جدا کېږي. نو یو وخت داسې راشي هلته پریشر سیوا شي چې کله پریشر په دې پلیټ کې سیوا شي نو کومې ګټې دي چټان دي دا مات شي یا یو بل وخیږي نو په دغه وخت کې څه خارجه شي؟ انرژي خارجه شي. په دغه وخت کې خارجه شي څه شي؟ انرژي. نو دغه انرژي کنورټ شي څه ته؟ دغه انرژي کنورټ شي ویوز ته. څه ته؟ ویوز ته. دغه ویوز ته څه وایي؟ دغه ویوز ته وایي سیسمیک ویوز. د دغه انرژۍ نه چې کوم ویوز خارج شي دغه ویوز ته څه وایي؟ دغه ویوز ته وایي سیسمیک ویوز. دې ته وایي زلزله خیز ویوز. صحیح ده؟ نو دا ویوز په ځمکه کې لاندې حرکت کوي بره رواني نو دا چې کله بره راورسي نو دا ځمکه اوړقي. نو چې دا ځمکه کله اوړقي دغه ړقېدو ته موږ څه وایو؟ دغې ته موږ وایو زلزله. صحیح ده؟ اوس بله ده که نه چې آیا زلزله پیدا کوي سونامیز. اوس وټ از سونامیز یا څه شی؟ سونامیز. کله چې په سمندر کې ښکته زلزله راشي نو د اوبه چې کوم باسه کومې اوبه دي دا حرکت شروع کړي. چې حرکت شروع کړي نو دا جوړ کړي لهرونه. دغه لهرونه ته څه وایي؟ دغه ویوز ته وایي څه شي؟ دغه ویوز ته وایي سونامیز ویوز. کوم ویوز چې په سمندر کې د ارتکویک د زلزلې د وجې نه پیدا کېږي هغې ته وایي سونامیز ویوز. او دا ویوز په غونډ سمندر کې اورآل د جهاز په شانتي حرکت کوي. بله خبره دا ده که نه چې آیا ځناور دا پریډکشن شي کولی؟ ځناور د دې پیشګویي شي کولی شي چې زلزله ده؟ نو ګوره کوم ځناور چې دي ساینټسټ وایي که نه چې کوم ځناور دي دوی ته مخکې پته لګېدی شي د انسان نه مخکې. څنګه؟ لاندې چې کوم ویوز دي ټکراو وشي انرژي خارجه شي دا کوم ویوز روان دي نو دوی ته دغه وایبریشن مخکې پته ولګي هغوی ته زموږ نه مخکې پته هم لګېدی شي. با که تاسو سوچ کوئ که نه لکه څومره ماډرن وخت دی جدید دور دی. صحیح ده؟ په دې دور کې هم ساینټسټ صحیح خبر نشي کولی چې پریډکشن نشي کولی پیشګویي نشي کولی چې ارتکویک به کله او کوم ځای کې راتلو والا ده. صحیح ده که نه؟ خو جسټ ویوز پاینټ کولی شي ویوز پریډکشن شي کولی چې د ویوز سپیډ څومره دی او د زلزلې طاقت څومره دی د دې طاقت کولی شي. صحیح ده؟ مثال طور باندې په عام په ګریلو اگزامپل دی پویو فرض که موږ راولو یو سټیک یو چوکم راواغېستله هغه ته بینکې په سنټر کې پیدا کېږي څه شي؟ پریشر. هلته پیدا کېږي پریشر. نو داسې وخت راشي چې دا پریشر برداشت شي نور دباو جمع شي چې دمه شي دا مات شي. نو په دغه بریکینګ د ماتېدو په وخت کې څه خارجه شي؟ انرژي خارجه شي. دغه انرژي هم دغه مثال څه شي دی د دې ارتکویک زلزلې هم دی. هاو ساینټسټ میئر ارتکویک ساینسدانان زلزله څنګه معلوموي؟ صحیح ده؟ نو ساینسدان دې لپاره یوز کوي یو خاص ماشین چې هغې ته وایي سیسموګراف.
په دې وجه باندې ساينټیسټو زلزله معلومي دا غي ویوز معلومي صحیح ده ډیټیکټ کوي. بل خبره دا ده کنه چې سټرنث اف پارټیکل الکه دومره زلزله وه دومره تیزه وه اوس تا په څه معلومي دا دپاره یو بل خاص مشین دی اله ده هغې ته وایي موومنټ سکیل. څه شی په موومنټ سکیل باندې ساينټیسټ څه کوي د زلزلې سټرنث یعنې طاقت معلوموي چې دومره طاقتوره وه صحیح ده. بل پیک دا دی که نه چې اوس په دنیا کې د غونډو نه غټه زلزله کم ځای کې راغلې وه نو په چیلي کې په څه کې په چیلي کې په 1960 عیسوي کې دا یو ښار دی یو سټي ده څه شی دی چیلي په دې کې راغلی په 1960 کې دنیا د غونډو نه غټه او تیزه زلزله دلته ریکارډ شوې په څه کې په چیلي کې. زموږ چې کومه ځمکه ده دا ډېره زیاته پاورفل ده طاقتوره ده صحیح ده دا هر ټیم حرکت کوي زلزله دا په سکندونو په حساب سره دا غونډه دنیا هم غړ کولی شي صحیح ده. نو په بل انټرسټینګ ویډیو کې ملاویږو. آباد اوسئ.